د رمضان د آخري شپې په برکت باندې چې 29 شپه او اکثر خدا علما فرمایي چې دا شب قدر ومي یا الله د دې په برکت باندې زمونږ ګناهونه معاف کړي. روژه رادغه شان تېره شوه په غفلت کې. پکار خدا و چې مونږ عبادتونه کړي وي، الله مو یاد کړي وي، ختمونه مې کړي وي. مونږ او ستاسو په عمر کې دا شپې ورځې بیا راځي او که نه راځي. نو دا کوم په دې شپه باندې چې کوم 3 کروړه ازادۍ نو خدای په دا کې مو شامل کړي چې ځمکه او اسمانونه او فرشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا امت دا مصیبت یادی او جاړي. صحابه تپوس کې الله رسوله څه مصیبت و؟ پیغمبر علیه السلام کو فرمایا دا چې کومه میاشت برکتونو میاشت هغه تېره شوه. په دغه میاشت کې به الله پاک فرض هغه په یو باندې بدلو او نفل به پکې الله پاک په فرض باندې بدلو. او دغه شان د صدقو څومره اجر او څومره ثواب او د قرآن ختمونه بیا د روژه ماتي په وخت کې بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د هر روژه ماتي په وخت باندې الله پاک الف عتیق من النار لس لک کسان چې په هغې باندې جهنم واجبي هر ورځ د روژه ماتي په وخت باندې دومره خلک الله پاک د جهنم نه ازادوي. د دې نه لوی مصیبت څه دی او د دې نه لوی خفګان څه دی؟ او بیا زما عزتمندو په آخري شپه باندې هغه عمره خلق الله پاک د جهنم نه ازادوي څومره چې دا هر ورځ 10 لکه ازادوي. تقریبا 3 کروړ ته جوړېږي. نو موږ خو نور څه نه وایو، خو خدای پاکه په دې 10 لکه کې مو نه راولې. نو دا کوم په دې شپه باندې چې کوم 3 کروړه ازادۍ نو خدای په دا کې مو شامل کړي. خدای زموږ عملونه خو ستا د پیش کولو نه دي، ته تاله پیش کړو. یا الله موږ خو کمزور یو، روژې موږ کمزورې، کله غیبت او کله څه کله څه. څنګه عمل کول پکار و عشان عمل خو موږ ونه کړی شو. روژه رادغه شان تېره شوه په غفلت کې. پکار خدا و چې موږ عبادتونه کړي وي، الله مو یاد کړي وي، ختمونه مې کړي وي. نو هغه یو شاعر فرمایي نهارک بالغرور وسهو وغفلة. روز چې کوم دی په یېره کې او په غفلت کې تېره شوه. ولیلک نوم ورد لکه لازم. او شپه مو چې کوم دی په خوب کې تېره شوه او ته په دې باندې پوهېږې چې ستا لپاره مرګ راتلونکی دی، لازم دی، مرګ به درله راځي. زما عزتمندو دې لوی مصیبت سوا نشته چې دغه بختوره میاشت بهترینه میاشت چې هر وخت به د روژه مات په وخت باندې اختر او خوشحالي او الله پاک رزقونه او که غریب کور دی او که مالدار دی الله پاک هر چا کار رزق ډېر کړي. نو دا زما عزتمندو د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا د امت لپاره لوی مصیبت دی. نو الله رب العزت ته پته نه لګي زموږ او ستاسو په عمر کې بیا دا شپې ورځې راځي او که نه راځي. ډېر خلک بل کالو څه کال نشته. اوس ډېر خلک به داسې وي چې څه کال شته کال نه بني. چې زموږ او ستاسو په عمر کې دا شپې ورځې بیا راځي او که نه راځي. زما عزتمندو الله رب العزت ته زموږ دا ختم مبارک په خپل دربار کې توبونه منظور کړي. او ای ربه زموږ خو چې څنګه صحابه وو، څنګه پیغمبر علیه السلام او څنګه تلاوتونه او څنګه د قرآن حق دی، هغه شان حق خو موږ نه د ویلو ادا کړو او نه مو د اورېدو ادا کړو. خو یا الله ستا نه دعا کوو چې زموږ دا نقل په اصل باندې بدل کړي. او یا الله موږ کمزور یو، ډېر کمزور یو. صلی الله علیه وسلم څه دی ډېر کمزور امت یو. یا الله زموږ دغه عبادتونه کمزورې، عبادت کمزورې ودرېدل یا الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او پوره اجر موږ ته راکړي. او یا الله کوم ملګري
بوډاګانو نوجوانانو دې په دا ختم کې ودرېدو او ختم یې وکړو. یا الله پاکه دا ختم مبارک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د ختم په وخت کې امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي چې دعا قبلېږي او 4,000 فرښتې په دغه موقع باندې په دغه فرښتې چې کوم دي امین وایي. په اخلاص باندې الله پاک نه دعا غواړو. اول د ټولو نه مخکې درود شریف ووایو. الله لا اله الا هو الحي القيوم الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. زموږ شیخ صاحب فرمایي چې دعا ته لاس نیسئ داسې نیسئ یو د اوبو سره دا کټې ګوتې برابري او دغه شان ځای پکې پرېږدی او په دغه طریقه باندې لاس نیسئ نو الله پاک چې کوم دی دعا قبلوي. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني ظلمت ظلما كثيرا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي يا الله منتخب دعاء وقت شرم نادي طريقم نادي يا الله قويبنا ويا إله العالمين استغفر پیغمبر خوب حبیب چې کومې دعاګانې غوښتې دي یا الله هغې کې زموږ حصه وکړي. یا الله د کوم شرونو پیغمبر علیه السلام پناه غوښتي یا الله شرونه موږ پناه غواړو هغې نه موږ ته پناه راکړي. یا اله العالمین څومره ملګري ناست دي د دې په زړونو کې کوم شرعي حاجتونه دي ضرورتونه دي یا الله ته په هغې باندې عالم یې. یا الله دا حاجتونه دغه ضرورتونه د دې ختم د قرآن په برکت باندې د رمضان د آخري شپې په برکت باندې چې 29 شپه او اکثر خدا علما فرمایي چې دا شب قدر ومي. یا الله د دې په برکت باندې زموږ ګناهونه معاف کړي او یا الله د ملګري چې کوم حاجتونه دي دا حاجتونه پوره کړي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ګناهونه مو معاف کړي. یا الله زموږ ګناهونه خو د پړ د شګو نه زیات دي. یا الله زموږ ګناهونه خو د ونو د پاڼو نه زیات دي. یا الله زموږ ګناهونه خو د اسمان د ستورو نه زیات دي. یا الله ستا کرم او ستا رحمت چې تا په خپله فرمایي ان رحمتي تغلب علی غضبي ستا رحمت ستا په غضب باندې په غصه باندې غلبه دی. یا الله تا ته مو لاس نیولي دي. یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو غلطۍ معاف کړي. یا الله زموږ ټول مسلمانانو په زړونو کې یو بل سره محبت پیدا کړي. یا الله نفرتونه بغضونه حسدونه زموږ د زړونو نه لرې کړي. یا الله حسدونه بغضونه نفرتونه زموږ د زړونو نه لرې کړي. یا اله العالمین د ټولو کورونو کې محبت پیدا کړي. یا الله کومې دشمنۍ دي هغه په دوستو باندې بدلې کړي. یا اله العالمین کوم بیماران دي هسپتالونو کې دي کورونو کې دي یا الله زموږ د دعاګانو محتاج دي. یا اله العالمین زموږ د دعا قبول کړي او یا الله روح صحت ورته ورکړي. یا الله روح صحت ورته ورکړي. یا الله روح صحت ورته ورکړي. کوم مسلمانان وفات شوي دي نن زموږ د دعاګانو محتاج دي قبرونو کې پراته دي. یا اله العالمین زموږ والدین دي زموږ استادان دي نور مسلمانان د دې کلي د دې علاقې څومره مؤمنان مسلمانان وفات شوي دي. یا اله العالمین د دې ختم مبارک په برکت باندې او یا الله د رمضان په برکت باندې یا الله تا ته مو لاس نیولي دي. یا الله د هغې مغفرت وکړي. یا الله درجې بلند کړي. یا الله درجې بلند کړي. یا الله موږ ته د عزت او ښکلې ښایسته ژوند نصیب کړي. د هر قسمو مصیبتونو تکلیفونو نه خدای موږ محفوظ وساتي. کوم مسافر وروڼه دي او هغې دپاره هم دعا وکړئ چې الله پاک د هر قسمه پریشانۍ څوک څه قسمه تکلیف کړي چاته څه مسلې الله رب العزت ته دغه مسلې او دغه ضرورتونه او دغه حاجتونه د هغې پوره کړي او الله رب العزت زموږ د ټولو مل شي. د فلسطین دپاره هم دعا وکړئ چې کوم مسلمانان دي او د یهودیانو په پنجه کې ګیر دي د اسرائیلو په پنجه کې ګیر دي یا اله العالمین د هغې د پنجه نه آزاد کړي او یا اله العالمین ته دغه مسلمانانو غیبي مدد وکړي. یا الله ټوله دنیا د مسلمان خلاف ته نن یا الله ټوله دنیا د مؤمن خلاف ته
یا الله کو نور اسم نکو تعالی ملاس نیولې دي یا الله تعالی سجده لګو یا الله ستاسو پاک کتاب تلاوت کو یا الہ العالمین دې ټول په برکت باندې اگر چې اعمال زموږ کمزوري دي یا الہ العالمین لیکن ته کریم ذات یا الہ العالمین پر لګ لګ عمل باندې خدای پاک زموږ مسلمانانو مدد وکړي یا الله زموږ مسلمانانو مدد وکړي یا الله زموږ مسلمانانو مدد وکړي او یا الله موږ په معمولی غلطو باندې مرانسي یا الله موږ په معمولی غلطو باندې مرانسي یا الله موږ د ازمیختونو نه یو یا الله موږ د ازمیختونو نه یو ازمیختونه باندې مکه یا الہ العالمین د حیا او د عزت او خپل خسته ژوند زموږ ټولو نصیب کړي یا الہ العالمین دنیا و آخرت مخصصه کړي یا الله د قبر نور منصب کړي یا الله د ختم مبارک چې وشو دې کې چا خدمت کړې څو ملګرو صدقه وکړه یا الہ العالمین دا ټول صدقې دې په دربار قبول منظور کړي او یا الہ العالمین دې ول بدلې په دنیا او آخرت کې ورکړي په دنیا کې مولا بدلې ورکړي او په آخرت کې مولا بدلې ورکړي او یا الہ العالمین چې کله مرګ راځي د مرګ په وخت کې د ټول په جبه باندې دا عظیم کلمه جاری کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ